دا یو سوال به ستاسو په ذهن کې او زما نه ډېر زیات کېږي چې یاره په دې یورپ کې او بیا په انګریزي ملکونو کې د طلاق ولې زیات کېږي. نو کله چې جینۍ تعلیم یافته شي، تعلیم حاصل کړي او بیا کار روزګار کوي، هغه ښځه ځان ساتلی شي. کله چې هغه ځان ساتلی شي نو بیا دا هیڅکله هم د خاوند بد عادتونه چې دي دا نه برداشت کوي. د دې سره سره وهل ټکول هیڅکله نه برداشت کوي. دا به پوره کوشش کوي چې د خاوند بد عادتونه چې دي دا بدل کړي، خاوند په سیده لاره کړي. اوس زمونږ پښتني جینکۍ چې دي د بده مرغه خو یو د تعلیم نه دی کړی، که تعلیم وکړي هم بیا دې ته د کار روزګار اجازت نه وي. د نن نه 10 کاله وروسته به دې ته اجازت هم میلو شي. ډېر خلک اوس هم په کورونو کې کار کوي، ډېرې جینکۍ اوس هم ډاکټرانې دي او استادانې هم دي. نو بیا چې دا جینکۍ تعلیم یافته شي، خپل ځان ساتلی شي، خپل بچي ساتلی شي، هلکانو په خدای یقین وکړئ، تاسو سوچ وکړئ چې د نسوارو د اسخا خوله به تاسو بیا هغې جینۍ له وړئ، یا به هغه ځان ته پرېږدي، یا به تاسو په جینۍ باندې لاس اوچت کوئ، یا به یو ورور ولږي خور به ووجني. هېڅکله نه. د دې سره یو قصه رایاده شوه. زما یو ملګری دی، پلار یې غټ بزنسمن دی او د خپل پلار په بزنس کې د سره یي او کار روزګار کوي او واده وکړو. اوس چې واده وکړو، هغه جینۍ پخپله ډاکټره ده، پلار یې هم ډاکټر دی او دغه جینۍ د پلار سره په هغې هسپتال کې، د پلار په هسپتال کې کار کوي. دلې وارنینګ ورکړو چې اوس به مې ویلي چې وروره خاونده نسوار پرېږده، نسوار پرېږده، نسوار پرېږده. بس وی دا قصه روانه وه، یو 3 میاشتې واغستې چې پرېږده او پرېږده او ما نه پرېښودل نسوار. یوې ورځې کور ته رالم، ټلیفون راته وشو چې راشه د ښځې طبیعت دې ښه نه دی، هسپتال ته مې ویوړه، الټۍ کوي او په بد حال ده. پلار یې هم زر راورسېدو. د دنیا د سټاف چې دی دا ډاکټران وی دا ولاړلي. پلار ورته وایي چې چل دی؟ وایي چې ما نسوار خوړلی دی. وی دقه ټایم نه ومې چې دا ځمکه وشلې دی او ښکته ورکوش وی. پلار ورته وایي چې ولې؟ وایي چې ما درته داسې ویلي دی، ما منې کوه، مه کوه، مه کوه، مه کوه. ما ورته وایي چې صحیح ده چې ته یې نه پرېږدې، زه به هم شروع کړم. نو هغه وایي چې دې به کله ما ته دا وي، خو په هغه ټایم به زما یاد و، زه چې به د کور نه ووتل ما ته به دا ډو یاد نه و، بیا به مې نسوار دغه کړه. ولې چې هغه خود مختاره وه. که ده په دې حرکت باندې پرېښودی هم وی، هغې ځان ساتلی شو. هم دغه مثال د دې د ښځو د جینکو دی. داسې نه ده چې وروره ته به د ښځې موبایل چیک کې او ستا هغه به نه چیک کېږي. دا به ورته پته نه وي چې یاره تا ته څوک میسج کوي، څوک ته ټلیفون کوي. نه، داسې به هم نه وي چې تا به یو بل واده کړی وي او کال 2 بعد به یې راښکاره کړي او هغه به بیا هم ناسته وي. سوال نه پیدا کېږي چې داسې وشي. نو اوس هلکانو د اوس نه ځان او د خپل بد عادتونه دا بدل کړئ. بل چې ښځه کې کم بدلون راولي، هغې ته د وخت نه غاړه دی. د نن نه 10 کاله وروسته اوس خو هر مور و پلار کوشش کوي چې لور دې سبق ووایي. 10 کاله بعد یا 15 کاله بعد دې ته به د کارونو اجازت هم وي، دې به بیا ځان ساتلی هم شي. نو دا اوس چې کوم تاسو وهل ټکول کوئ، کنځل ویل کوئ، دا بد عادتونه یې وي، دا شپې کور ته لیټ راتلل، دا چیټۍ لګول، دا نسوار کول، دا به تاسو پرېږدئ. چې نه یې پرېږدئ نو تاسو به هم د دیزي په شان طلاقیان یې. اوس که زما سره څوک اختلاف کوي، بلکل وی کوي، خو دمکیانې راکول او کنځل کول د دې نه قلار شي. ما ته پته ده تاسو زما د وزیر اعظم هم نشئ نیوی. نو ښه خبره به دا وي چې تاسو زما په پیج کې یئ، نو ملاقات به کېږي، اختلاف به د یو بل سره کوو. د دې نه مخکې چې زه یو ډسبین ته وولم او بیان یې وکړم. پر روانه ویډیو کې چې ستاسو څه هم سوالونه وو، زه غواړم چې په هغې جواب درکړم. نو په دې ویډیو نه لاندې تاسو خپل سوالونه لیکلی شئ، زه به کوشش کوم
چې جواب به کوم ښه سوالي په هغې باندې به 4-5 منټه ویډیو کوم تر بلې ویډیو BemBaq